سلامونه نیکې هیلې په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسئ. د پاکستان په لاهور ښار کې د زنا 445 رسمي اډې فعاله دي. د مطلب شروع کېدو څخه مخکې زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي در سره همدا اوس سبسکرایب ورسره خوا کې د ګړنۍ نشان ووهئ. راپورونه وایي چې دا مهال د پاکستان په لاهور ښار کې 445 فاحشهخانې د دولت په رسمي امر فعالیت کوي. راپور وایي دا مهال د لاهور په ماډل ټاون ډیویژن کې 128، صدر ډیویژن کې 99، سټي ډیویژن کې 15، اقبال ټاون کې 53، سیول لاین ډیویژن کې 52 او کینټ ډیویژن کې 42 فاحشهخانې د پنجاب د دولت لخوا اداره کیږي او هیڅوک ورته څه نشي ویلی. پاکستان آزاد خبریالان وایي دغه فاحشهخانو ته د پاکستان له ګوټ ګوټ څخه نجونې راتښتول کیږي او بیا دلته په پاکستاني سیاستوالو له بکارت سره خرڅیږي او له هغې وروسته له ظلم او وحشت سره د نورو غیږې ته پرېوځي. دا نوې نجونې د پاکستاني پولیسو افسرانو په سرپرستۍ کې سیاستوالو ته استول کیږي چې مهم مرکزونه په ماډل ټاون، فردوس مارکیټ، ګلبرګ کې، لیبرټي مارکیټ، ګلبرګ تهرۍ، غالب مارکیټ، نصیر آباد، غازی آباد کې په ښکاره پرانیستل شوي دي. په سټي ټاون ډیویژن کې ډیبي ښار، بوټا پارک، شادره، رستم صحرا فیکټري، یوسف پارک، بیګم کوټ، باټي ګیټ، نولکا ریل سټاپ سره جوخت داسې نجونې او فاحشې درېدلې وي چې ساده خلک د جنسي هوس په دوام کې ګیروي. هوټلونو ته یې یوسي، بیا یې په پولیسو ونیسي او غیر قانوني کارونه پرې ترسره کوي. د پاکستان د حکومت تر نظارت او حفاظت لاندې نور د زنا مرکزونه په راوي روډ، اسلامپورا، ریلوي سټیشن، بادامي باغ، انارکلي بازار او اکبري ګیټ کې پرانیستل شوي چې آزادانه پکې جنسي هوس تږي ځانونه خړوبوي. په کینټ ډیویژن کې جنوبي چوڼۍ، کچا کماهن روډ، پیر کالوني، بټه چوک، حاجي پارک ته نږدې ګنده ویاره، بیدیان روډ، مکرم شاه، نادرآباد، شمالي چوڼۍ، سور روډ، ډیفنس A، ډیفنس B او ډیفنس C، تاجپورا، غازی آباد، جلو پارک، باغبانپورا، هربینسپورا او نورې هغه سیمې ښودل شوي چې دلته نه یوازې جنسي ازادي او د جنسي بازار د خپلواکي حاصله ده بلکې دلته د ISI مرکزونه هم فعاله دي ترڅو ځوانان جنسي ټارچر کړي، له دې ځایه تر فشار لاندې ونیسي او خپل فعالیتونه پرې ترسره کړي. په پاکستان کې د دنیا په نامه خبري سرچینه همداراز په اقبال ټاون کې هما بلاک، نیلم بلاک، زینت بلاک، نرګس بلاک، سکیم وړ، مون مارکیټ، ساندا، شبلی ټاون، راجګل، نوانکوټ، مال منډوي، شیزان فابریکا، شیر راکوټ، سبززار، په سیول لاین ډیویژن کې لکشمی چوک، کلا ګوجر سنگ، شاهو ګړی چوک او شاوخوا سیمو کې د جوس او برګرو دکانونه ټول د زنا رسمي مرکزونه ښیي چې شپه او ورځ پکې جنسي هوس تږي حاضر وي او دلالان یې درګرده پیسې ټولوي، بیا یې له پولیسو سره نیموي او حکومت هم ترې خپل ټکسونه اخلي. کله چې دلته ماشومان پیدا شي دا بیا حکومت اخلي او خپلو مقصدونو لپاره یې لویوي. راپور وایي دا قهوهخانې زیاتره د پاکستان د سیاسي شخصیتونو اړوند دي چې له ISI سره کلک روابط لري. پاکستان سیاسي شخصیتونه دا کار په داسې حال کې کوي چې ځینې شخصیتونه عملاً په خپله هم د نجونو په دامونو کې پراته دي او له شراب و شباب سره لوبیږي، خو بیا هم پاکستان په افغانستان کې د جهاد فتوا ورکوي. دا راپور په داسې حال کې د پاکستان د حکومت فحاشۍ ښکاره کوي چې تر دې وړاندې د نواز شریف د حکومت پر مهال د تحریک انصاف او نورو ګوندونو په 2 میاشتنۍ لاریون کې هم د فحشا تر ټولو لویې کیسې خپرې او راوتې وې. ویډیو در سره حتما لایک او له نورو ملګرو سره شیر کړئ.